د نن شنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان ملا جنان سایق وایي چې د لومړنیو معلوماتو په اساس بغلان، تخار، بدخشان، سمنګان، فاریاب، هرات او غور ولایتونو کې د سیلابونو له امله شاوخوا 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 څخه زیات ټپیان شوي دي. د ښاغلي سایق په وینا د یادو سیلابونو له امله یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي او شاوخوا 100 جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. خوست کې د څه باندې 18 میلیونه افغانیو په ارزښت د 8 چک ډیمونو د جوړولو چارې بشپړې او د اوبو او انرژۍ وزارت ملا عبداللطیف منصور له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ښاغلي منصور د دې پروژې د ګټې اخیستنې مراسمو کې ویلي چې په دې ولایت کې د 2 نورو چک ډیمونو د جوړولو چارې روانې دي او 3 نورې پروژې هم د قرارداد لپاره چمتو دي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي امارتي کمیسیون فوق العاده غونډه کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په موخه ځانګړې کمیټې جوړې شوي. اقتصادي معاونیت وایي چې د کورنیو چارو وزارت، اقتصاد، عامې روغتیا او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارتونو او سرې میاشتې په مشرۍ د نجات، مرستو جلب او جذب، روغتیا او ټپیانو ته د رسیدنې، د تکفین او تدفین او د خوراکي توکو د چمتو کولو او رسولو کمیټې به په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې د سیلابونو له امله زیانمنو هیوادوالو ته بیړني خدمتونه وړاندې کړي. ملا عبدالغني برادر اخوند د ټاکل شویو کمیټو غړو وزارتونو او ادارو ته لارښوونه کړې چې ژر تر ژره دي د پیښې ځای ته ځان ورسوي او له شته امکاناتو څخه په استفادې دي د زیانمنو هیوادوالو مرسته وکړي. ملي دفاع وزارت وایي چې د اسلامي اردو منسوبینو د بغلان ولایت سیلاب ځپلو ته پر وخت رسیدنه کړې ده. د دې وزارت په وینا د زید بن حارثه رضی الله عنها لیوا منسوبینو له نورو قطاعاتو او 219 مرق الاردو د جزوي تامونو سره په همغږۍ تر دې دمه له ټولو امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سیلابونو کې د بند پاتې هیوادوالو او ژغورلو لپاره هر راز هڅې کړې دي. ملي سوداګر میرویس عزیزي په خپله ایکس پاڼه له اړمنو کورنیو او سیلاب ځپلو سره د 50 میلیونه افغانیو مرستې خبر ورکړی. ښاغلي عزیزي ویلي چې د بغلان سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په موخه به د مرستو رسونې یو ټیم هم سیمې ته واستوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د کابل جلال آباد 2یم لین سړک څخه لیدنه کړې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د بهرنیو چارو او ټولګټو وزیرانو او ننګرهار او کابل والیانو په ملتیا د کابل او جلال آباد 2یم لین سړک څخه لیدنه کړې. ښاغلي برادر ویلي چې د یاد سړک جوړولو د چارو پیل یې له کاري لومړیتوبونو څخه دی او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له منظورۍ وروسته به عملي کار پیل شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د امنیت شورا غوښتي چې د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین په رسمیت پیژندنې دي له سره کتنه وکړي. دغه پریکړه لیک کې دغه راز راغلی چې فلسطین باید د 149م هیواد په توګه د ملګرو ملتونو سازمان رسمي غړی شي. ورته مهال د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل جوزیپ بورل یوې اروپایي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي ښایي اسپانیا، ایرلند، سلوانیا او یو شمېر نور هیوادونه هم د یو خپلواک هیواد په توګه د فلسطین د رسمیت پیژندلو پلان د روانې می میاشتې په 21 نیټه اعلان کړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې د دغه وزارت وزیر شیخ نور محمد ثاقب د اسلامي نړۍ د علماو په مشورتي غونډه کې د ګډون په موخه ترکیې ته سفر کړی دی. د یاد وزارت په وینا د بیلابیلو هیوادونو عالمان به په دغه غونډه کې د اسلامي امت د مشترکاتو او واحد موقف سربیره د اسلامي امت د یووالي په اړه بحث او خبرې وکړي. او وروستی خبر، ملي دفاع وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ختیځ زون 201 خالد بن ولید قل اردو له قماندان مولوي عبدالصبور عبدالجانه او یو شمېر نورو مسؤلینو سره کتلې دي. د یاد وزارت په وینا مولوي امیر خان متقي په دغه کتنه کې 201 خالد بن ولید قل اردو د مسؤلینو هڅې ستایلې او زیاته کړې ده چې دفاعي ځواکونه د ډاډمن امنیت د تامین سربیره فرضي کرښې ته څیرمه هیوادوالو څخه شپه او ورځ په پوره میړانه ساتنه او دفاع کوي.